السلام علیکم. ډیره موده بعد یاره والله زه په خپله باندې ډېر زیات محنت کوم او کوشش مې دا محنت مې نه دی کړی. که محنت مې کړی وی تاسو د مخې به وی صفا خبرې به کار وي، خو کوشش کوم او شوق مې ډېر سیوا دی. څومره چې مې شوق دی دومره محنت کولی، نو اوس به حالات ډېر زیات بدل و. زه افسوس کوم دې خبره باندې چې زمونږ پښتانه، اول زه خپل ځان یادوم او بیا ټول پښتانه، چې مونږ بیخي ځان ته ځان نه دی ویلی. او نن سبا دور چې دی که دا آنلاین زمانه ده، خلک د یوټیوب نه پیسې ګټي، د فیسبوک نه ګټي، د ټیک ټاک نه ګټي، او هر پلیټفارم چې کوم په نیټ باندې اویلیبل دی د هغې نه خلک پیسې ګټي په څه نه څه طریقه باندې. خو بس په هغوی باندې بیا دا ګرانیانې دا دومره سختۍ چې دا په هغوی باندې هېڅ بوج نه پرې باسي. صرف زموږ پښتانه دي چې هغه صرف او صرف فیسبوک د دې وجې نه کوي چې یاره موږ خپل ټایم پاس کړو. که هغه ټیک ټاک کوي، په یوټیوب باندې ډېر کم پښتانه دي، ډېر کم پښتانه داسې دي چې هغه په یوټیوب باندې دي. د یوټیوب کار پرې نه کوي، نو کم از کم د یوټیوب ویډیوز چې دي نو هغه ګوري، ځکه چې ویورشپ د یوټیوب ډېر زیات کم دی پښتنو کې. نو دا ډېره د افسوس خبره ده، ځکه چې یوټیوب کې یو داسې نه ده که فرض که ته په یوټیوب باندې کار نه کوې که نه، نو یوټیوب چې دی تاله دا د یو داسې پلیټفارم دی چې په دې کې تا ته هر قسم شی میلاویږي چې هغه تر دې نه زده کړه شی کولی. خو زموږ پښتانه چې دي نو هغه په دې یوټیوب باندې د سره نشته، او قدیم نو هغه چند خلک دی چې هغه ته پیسې ماشاءالله ګټي او کار پې هم کوي. او داسې ده چې لکه یوټیوب چې دی نو ګوري، په هر لیول باندې ګوري، ځکه چې یوټیوب نن سبا خلک پې زده کړې کوي. نو که چېرته موږ پښتانه داسې وکړه چې په صحیح معنو سره موږ یوټیوب له ټایم ورکړو، دا یوټیوب یو داسې شی دی چې بالکل دا د بلې مزدورۍ نه بیا موږ ضرورت نه راځي، ځکه چې نن سبا ډالر تاسو ته پته ده چې ډالر په څو کې دی، او ډالر په وجه باندې به تاسو ته پیسې راځي، ارنینګ به کېږي، نو ستاسو باندې به د ګرانۍ هېڅ اثر نه کېږي او نو په تاسو باندې دا بوج راځي، ځکه دا ډېر اسان پلیټفارم دی. خو بس زموږ پښتانه د دې نه ډېر زیات لرې دي. نو زما خپله باندې کوشش دا دی، تقریبا ما ډېر مخکې نه 3-4-5 داسې خو زه یوټیوب باندې 2016 نه یم، لیکن په 2019 کې ما خپل چینل کولاو کړی دی. تاسو پرې کتلی شئ چې ما دې باندې څومره ویډیوز کړي دي، ما پرې څومره محنت کړی دی. نو خبره زموږ نه پاتې ده د محنت نه، او شوق هم ډېر زیات دی یقینا، ځکه چې پیسې ګټل هر سړی غواړي چې یاره زه پیسې وګټم، خو لیکن شوق چې دی نو شوق ځان له شی دی، او محنت کول بیا ځان له شی دی. که ستا شوق هم ډېر زیات وي خو چې محنت دې ورسره نه وي، نو ستا شوق څه شوق نه دی، هغې سره به محنت یو ځای کوې نو تا ته بیا څه سیله میلاویږي. مطلب مې دا دی چې راځئ چې یو شو، او څومره چې واړه یوټیوبران دي نو کوشش دا کوئ چې تاسو ته که چېرته د پښتنو یو وړوکی یوټیوب چینل راشي نو هغه سبسکرایب کوئ، هغه له ویو ورکوئ، هغه چینل ګورئ، هغه حوصله افزایي کوئ، او ښایسته هغه شان دی کمنټ هم کوئ. که هغه د هر چا وي، زه په خپله ما محنت او کوشش دغه وي، زما اکثر کوشش دغه وي چې څومره یوټیوبرز دي، او بیا خاص کر پښتانه، که په پنجابیانو کې یا په نورو خلکو کې هم داسې واړه یوټیوبرز وي، نو زه هغې اندازې ته وګورم چې یاره د دې سړي شوق دی او د شوق بنیاد باندې راغلی دی یوټیوب ته. نو زما کوشش دا وي چې هغه له زه سبسکرایب ورکړم، یا هغه له لایک کمنټ او د هغه ویو خامخا ویډیو زه ګورم. نو پښتنو را خو خاصتاً په کار ده چې یو بل سپورټ وکړي، یو بل ملګرتیا وکړي، یو بل له لاس ورکړي. انشاءالله ډېره زر ده چې په یوټیوب باندې هم زموږ پښتانه بیا راشي او دغه شانتې پیسې یې پرې ګټي. نو راځئ چې د نن نه موږ دا قصد وکړو او دا یو لوز وکړو چې بالکل موږ په یوټیوب باندې راځو، یوټیوب باندې د پښتنو سپورټ به کوو، او د یوټیوب نه به انشاءالله چې موږ پیسې ګټو. آینده لپاره زما کوشش به دا وي چې تاسو سره داسې څه ویډیو خپله رایې شریکه کړم، خو افسوس دا دی چې زه په خپله باندې ډېر زیات سست یم. صفا خبره داسې پکار ده، ځکه چې زما چینل شته دی الحمدلله، او سبسکرایب هم دغه 600 خواوشا سبسکرایب هم پرې شته دی، لیکن مسله دا ده چې زه په خپله باندې چست نه یم، بس سست یم. چې څومره سړی محنت کوي او څومره ستا شوق وي، نو بالکل تا ته بیا د دې سیله میلاویږي. ماشاءالله جی اول خو تاسو وګورئ د مازدیګر او یخه یخه هوا چلیږي ښه، او سنسټ بالکل نور په ډوبېدو باندې دی، ډېر زبردست ښایسته ماحول دی. اوس موسم هم ډېر مزدار شوی دی، ځکه چې مخکې به ډېره زیاته ګرمي وه، خو اوس الحمدلله موسم ډېر زیات ښه شوی دی. نو موسم